بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ د همکارۍ او پراختیا، د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د اوبو نړیوال کنفرانس پای ته رسیدل او په بلخ کې د څه د پاسه 10,000 جریبه اماراتي ځمکې د تصفیې پروګرام. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه 2403 کال د کب 9مه نیټه ده. زه زیم دا هم بشپړ خبرونه. د ټولګټو وزارت تخنیکي پلاوی د دغه وزارت د ریل پټلۍ د معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده په مشرۍ د اورګاډي پټلۍ د همکارۍ د پراختیا په موخه ترکمنستان ته سفر کړی دی. دغه بورډ د 7 میلیون ډالرو په ارزښت د ترغونډۍ هرات سټیشن د پراختیا او د آقینې اندخوی د پاتې 10 کیلومتره پټلۍ د بشپړولو او اندخوی شبرغان ریل پټلۍ د 55 کیلومتره تصفیې سروې او ډیزاین په اړه دوه نور تفاهم لیکونه د ترکمنستان له عدلیې وزیر سره لاسلیک کړ. د اوسپنې پټلۍ د وزارت تخنیکي پلاوی د مولوي محمد اسحاق صاحبزاده په مشرۍ د اورګاډي پټلۍ د همکارۍ او پراختیا په موخه ترکمنستان ته سفر کړی دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پولی تخنیک پوهنتون له لوري د اوبو نړیوال کنفرانس د داخلي او بهرني استادانو لخوا د مقالو او طرحو په وړاندې کولو سره پای ته ورسېد. د لوړو زده کړو وزیر شیخ نظام محمد ندیم د یاد کنفرانس د پای په مراسمو کې ژمنه وکړه چې په دې کنفرانس کې وړاندې شوي مقالې او طرحې به له سکتوري ادارو سره شریکوي او عملي کول به یې څاري. نوموړي له بهرنیو استادانو غوښتي چې له افغانستان سره په علمي ډګر کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د ښاغلي ندیم په وینا لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو لابراتوارونو لپاره به روان کال کې د 270 میلیونه افغانیو په ارزښت وسایل پیرلي او علمي څېړنه ته ژمن دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د جهادي ارزښتونو د ساتنې ریاست یو پلاوی پروان ته د سفر پر مهال د بګرام له زندان څخه لیدنه کړې ده. د یاد وزارت په وینا د دې پلاوی د سفر موخه د مجاهدینو د لاسپاتې اثارو، کارنامو، سوانحو، خاطراتو او د هغوی یادګارونو راټولول دي. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست وایي چې د فراه ولایت د ابونصر فرعي ګمرک کارکوونکو لپاره د لیلیې جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد ریاست په وینا د دغه لیلیه چې د 12.8 میلیون افغانیو په لګښت 2 پوړونو کې جوړه شوې، 21 خونې او نور اړین امکانات لري. او وروستی خبر د عدلیې وزارت وایي چې د بلخ ولایت په نهرشاهي او بلخ ولسوالیو کې 10,115 جریبه ځمکه اماراتي تثبیت شوې ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د یادو ځمکو دوسیه د وروستي پریکړې لپاره د ځمکو غصب مخنیوي مرکزي کمیسیون ته لیږل شوې ده. د ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.